محترم عابد کمال صاحب حفظه الله غیم تشریف فرما دی او زه مختصر الفاظو کې د ختم نبوت متعلق د ترونه یو دوه خبرې کوم. دا ختم نبوت دی څه شی؟ عام د ماشوم او د لوی په ژبه دا ټکې جاری او ساری دی، ختم نبوت او ختم نبوت. بعد دوستانو ته اوس هم پته نه لګي چې دا څه شی دی. ما مخکې ورځو کې په دې نیټ یو شی مخې له راغی، زمونږ د قاري صاحب محترم په هغه علاقه کې یو هلک و، هغه نه چا تپوس کو دی میډیا والا، وایي دا ختم نبوت څه شی دی؟ هغه ته پته نه لګېده، حالانکې ښکلې ږیره دا په نیټ شته. هغه ته بیا تپوس کوي نه، وایي دا ختم نبوت دا خلک چې جلسې کوي دا نه پېژنې. او وایي پېژنم. وایي دا څه شی دی؟ وایي دا د ماشومانو چې دا جومات کې ختمونې او دستاربندي کېږي. دا معلومات چاته نشته، حالانکه ختم نبوت تعلق زمارونو دا د عقیدې سره دی. څه شی دی ختم نبوت؟ دا وپېژنه. دا زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر یو صفت دی، او دا چې څنګه د حضور پاک نور صفتونه دي دیم یو صفت دی، او دا د پیغمبر مبارک صفت خاصه او مخصوصه دی، دا د بل چا نشته. د حضور پاک دا صفت دی چې دی نبی دی. ډېر پیغمبران انبیا تیر شوي. د حضور پاک دا صفت دی چې رسول دی. دا رسول په پیغمبرانو کې یو خاصه درجه لري، 314 دی. د حضور پاک نه مخکې نور رسولان هم تیر شوي. د حضور پاک دا صفت دی چې کتاب الله ورکړی دی، ډېرو پیغمبرانو له کتابونه ورکړي شوي دي. د حضور پاک دا صفت دی چې جبریل به ورته راته، ډېرو پیغمبرانو له فرشتې او جبریل راغلی. لیکن د پیغمبر مبارک دا صفت د ختم نبوت چې حضور پاک باندې د پیغمبرۍ خاتمه شوې ده، د رسالت خاتمه شوې ده، دا د یو پیغمبر نشته. آدم علیه السلام خاتم النبیین نو، هغه نه پس ډېر پیغمبران راغلي. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، دا خاتم الانبیاء نو. ہر یو خاتم النبیین صفت نو، رستو تے پیغمبر راغلے دے. لیکن زبون کل مبارک پیغمبر دا غدا صفت تے ختم نبوت او خاتم النبیین والمرسلین، کہ دا حضور پاک نپس نبل پیغمبر رسول راغلے دے، نشتاو نبراش. نو ختم نبوت څه ته وایي؟ که تا نه څوک تپوس وکړي وایي دا زما د ښکلي مبارک پیغمبر صفت دی. هلکه ماله جواب راکړې ختم نبوت څه شی دی؟ شوق سره ووایې دا د چا صفت دی؟ د حضور پاک. او معنی څه ده؟ چې د پیغمبرۍ خاتمه په حضور پاک شوې ده. بس نه د هغه نه پس بل پیغمبر شته، نه تلې تیر شوی دی او نه به راشي. خاتم النبیین او ختم نبوت تاسو په پښتو پیوم دا څه ته وایي؟ زمونږ خلک وایي مهر ته وایي. یک د خبره درسته ده، ځکه مهر د خط په آخر کې لګي، او چې مهر ولګي خط پې بند شي. خو زه درته ښکلې معنا وکړم، دا دوه قسمه مهرونه دي. یو هغه مهر دی چې مونږ یې په کاغذ واو، سټمپ ورته وایي. یو هغه مهر دی چې ته بوتل کې پی واچې، شربت پکې واچې، او د هغې په سر باندې کوم سټمپ ووایي، هغې ته سیل وایي. یو هغه مهر، یو دا مهر، دواړو کې فرق دی. هغه مهر چې کمپنۍ په بوتل په شربت باندې وو، د دې مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا چې دا بوتل د دغه کمپنۍ نه اوتی دی، دا جعلی نه دی، دا ټیک دی، دی کې هېڅ قسمه ملاوټ نه دی شوی، کمپنۍ بند کړی. سیل ورته وایي، مونږ ورته سیل وایو، هغې ته هم ختم وایي، مهر ورته وایي. په سر یې ورته مهر ولګاو. یا زمونږ د وفاق پرچې وي چې راشي، یا د سکول او د کالج پرچې وي، نو په یو لفافه کې هغه بند دی، او په هغه لفافه باندې لاک لګولي، او په هغې د یونیورسټۍ یا د بورډ
تعلیمی بورډ یا د مدرسې د وفاق یو سټمپ مهر لګېدلی دې ته سیل وایي سیل دا د دې نښه ده چې دا لفافه بنده ده دې کې لار کې هېڅ ملاوټ نه دی شوی دا محفوظ ده دې کې چا څه بند کړي نه دي نه پکې څوک څه ملاوټ کولی شي یا دریم مثال به درکم ستاسو د بجلی میټر دی او که ستاسو خیالي وابډې والا په هغې باندې یو شی لګولي او په هغې د وابډې سټمپ لګېدلي هغې ته څه وایي سیل ورته وایي سیل بند دی دا شی وایي دا میټر سیل بند دی دا بوتل سیل بند دی دا لفافه سیل بند ده مقصد څه دی چې دا میټر د کمپنۍ نه راغلی دی دې کې څه زیاتې کمې چا نه دی کړی دا چا سپړ دی نه دی چا پکې ګوتې نه دی والی او نه پکې څوک والی شي که دا مهر چا کولاو که هغه د حکومت پاکستان مجرم دی لیبارټرۍ ته به ځي به ګوري چې واقعي سیل کولاو شوی دی که نه او دا خو کولاو دی واچوه ورپسې 1,00,000 روپۍ جرمانه د بغاوت کړی دی دقرنګې زمونږ د دواړو جهانو مبارک سردار د 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو او د 313 رسولانو سیل دی سیل زما په دې ټکي به لږ غور کوئ دی کې زما غرض دی دا د ټولو پیغمبرانو سیل دی سیل یعنی د حضور پاک راتلل د ټولو پیغمبرانو تصدیق دی څنګه چې په بوتل سیل لګېدلی دا د کمپنۍ اصل بوتل وي نو رسول الله مبارک باندې د پیغمبرانو باندې سیل ولګېد نو یوازې خپل شان نه دی د نورو پیغمبرانو شان هم ورسره مضبوط شو د پیغمبر دا سیل لګېدل د دې خبرې دلیل دی چې آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران اصلی دی جعلی نه دی د خدای د طرف نه دی په دې سیل د حضور پاک په شکل کې لګېدل او دا داسې سیل دی چې دې کې ملاوټ نه دی شوی مصدق د مخکې پیغمبرانو دی د ټولو پیغمبرانو مصدق دی د حضور پاک راتل د نورو پیغمبرانو د صداقت دلیل شو د رسولانو د صداقت دلیل شو او دا سیل دی دې کې ملاوټ نه مخکې شوی دی نه پکې رستو کېدی شي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا آخر الانبیاء زه په ټولو پیغمبرانو کې اخري پیغمبر یم و مسجدی زما جماعت چې کم مسجد نبوي دی آخر المساجد اخیری هغه جماعت ته چې د پیغمبر د لاس جوړ دی د دې نه پس به د پیغمبر د لاس جوړ شوی بل جماعت نه کېږي پیغمبر را دي نو جماعت پسې جوړ الله قرآن شریف کې اعلان وکړ الیوم اکملت لکم دینکم د 200 نه زیات د قرآن شریف آیتونه او د 300 نه زیات رسول الله مبارک احادیث دا د دې خبرې دلیل دی عبارتن اشارتن اقتداء وغیرہ چې رسول الله مبارک باندې د نبوت خاتمه راغلی ده ختم نبوت معنی څه شوه د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر هم پیژند ختم نبوت معنی څه شوه خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو سیل بس ختم او په خپل حضور پاک د دې معنا تشریح کړی ده څه فرمایي یو بلډینګ چا جوړ کړی دی یو سړی راغی او دا بلډینګ نه ګیر چاپېره تاویږي را تاویږي او دې د هغې صفت کوي ما اکملها او ما اجملها څه ښایسته بلډینګ دی خو د یو خښتې ځای پکې خالي پروت دی لولا موضع هذه اللبنه یاره که دا یو ځای پکې خالي د خښتې نو څه ښایسته بلډینګ نو حضور پاک فرمایي هغه خښتې زه شم بس په ما بلډینګ پوره شو سیل شو ما نه پس پکې د بلې خښتې ځای نشته دی الله فرمایي دې آیات کې دین میں مکمل کا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرزا غلام احمد د راتلو څه ضرورت دی د بل چا د راتلو څه ضرورت دی دین خاص مکمل شو نوم هم والا الله کې خو د اسلام او نعمت یې را باندې پوره کړه نو خپل پیغمبر څه ضرورت دی دا دین امت ته رسول حضور پاک وی زما خلیفګان شته زما وارثان شته علما شته ابې رسی او تر ننه پورې د ټول دین د عقاید و اعمال و اخلاق او خصوصا د ختم نبوت د عقیدې د اشاعت ذمہ داري علما او غشتې د پسر
तारसई और तासोगंदे मुसलमानान रसूलुल्लाह मुबारक के परवाने हुजूर पाक की शहदाई आप जैसे मुसलमान इंशाअल्लाह इस मसला में उलमा के पीछे खड़े होंगे और इस अकीदे को और भी उजागर करेंगे इंशाअल्लाह। ला सुजत के इंशाअल्लाह हुआ है, ला सुजत के इंशाअल्लाह हुआ है, ला सुजत के इंशाअल्लाह हुआ है। और इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है ताज़ा मुमकिला का अकीदा दा